زلمو ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد شازلمو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ها پروژې زموږ په پلان کې نیولې وې له هیچا نه هم نه دي پاته سرته رسېدل ده. یو له هغوی نه زموږ دا کمپلیکس ده چې د برېښنا شرکت ټول مشاکل د ترانسپورت په ارتباط به د نفتو په ارتباط به دلته انشاءالله په ډېر ماډرن طور او په ډېر اتوماتیک طور او په ډېر لنډ مهال وخت کې به ترسره کیږي. په دې کمپلیکس کې موږ ورکشاپ په نظر کې نیولی دی چې تر یو حده به زموږ مشکلاتونه د ورکشاپ په برخه کې ورسره حل و فصل سي او په ضمن کې د دې ورکشاپ چې موږ په نظر کې ورسره نیول دی هغه پارکینګ دی، موټر شي ده او ترڅنګ د دې محوطه ده چې باید محوطه سره په کم اساس جوړ سي او ځانګړی تیلو ټانک په نظر کې ورته نیول دی چې په معیاري شکل باندې زموږ چې کوم مشکلات دي هغه به انشاءالله ورسره راپسي. موږ چې کوم ورکشاپ ورته تعین کړی دی او دا کمپلیکس موږ جوړوو تقریبا د 8 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې مصارفات لري. نن دې ځای ته سره راغلي یو چې د افغانستان په ترقي او په خوشحالي باندې سره یو ځای یو او کار کوو. لله الحمد د برېښنا د شرکت فی الحال چې د کابل برېښنا کوم وضعیت ده هغه هم د بهتري طرف ته روان ده. زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد شازلمو ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد. علم سترګي کمال سباون دی زمون مدرسه او مکتب روزنتون دی زمون علم سترګي